السلام علیکم ناظرین، زه واجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. نن در سره درې اهمې خبرې ږدم چې ډېر زیات اهمې دي، چې په هغې کې اوله خبره دا ده چې عمران خان صاحب په جیل کې دننه دی، خو هغې چې کومه خبرې د جیل د تلو نه مخکې کړې او کومې چې په جیل کې کړې هغه بالکل صحیح ثابت شوې. څه ثابت شوي دي او څه روانې دي ثابت کېږي. د دې په حوالې سره زموږ سره ډېر اهم ډیټیل دي چې هغه به ستاسو مخې ته ږدو. بیا درته دویم ځل باندې دا وایم چې د هغې نه هم ډېر زیات اهم خبره دا ده چې مریم نواز صاحب ویل چې کرپشن چې کومه دی دا د دې لپاره یو الرجي ده، یعنی کرپشن چې کومه دی د مریم نواز صاحبه دپاره چې کومه دی یو ریډ لاین دی. خو هغې ته دا علم نشته چې د هغې د خاندان چې کومه دی په هغې باندې څومره الیګیشن دي په دنیا کې د کرپشن. د هغې په حوالې سره هم زموږ سره ډېر اهم ډیټیل دی چې هغه ستاسو مخې ته ږدو او په هغې باندې به خبره کوو. درېیمه خبره به کوو چې فارم 45 چې کومه دی په هغې کې تبدیلي کولو کوشش روان دی. د دې په حوالې سره به درته هم وایم ځکه چې ډېر اهم ډیټیل د دې په حوالې سره هم زموږ سره دي، هغه به ستاسو مخې ته ږدو. د دې نه مخکې به درته وایو چې قاضي فاضل صاحب چې کومه مذهبي فیصله ورکړله د هغې رد عمل څنګه راغلی دی، او دا رد عمل صرف د عوام نه بلکې علما کرام چې په دې باندې کومه رد عمل ورکړی دی هغه به ستاسو مخې ته ږدو. خو ټول ناول نازو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب چې څه ویلي وو هغه چې کومه وینا وه د پاکستان مسلم لیگ نون په حوالې سره او د پاکستان پیپلز پارټۍ په حوالې سره هغه بالکل رښتیا شوه او هغه بالکل رښتیا چې کومه ده ثابت شوه. څه ثابت شو ده او څه روانه ده ثابت کیږي او په یو څو ورځو کې به هغه چې کومه ده غونډه ثابت کړی شي. هغې به ویلې چې دا نوره کشتي چې کومه ده هغه لوبه چې کومه ده دا دوی کوي، هغه خبره هم بالکل صحیح ثابت شوه. هغې دا ویلو چې دا د سکې چې کومه ده یعنې دوه سیډونه دي یعنې دوه روحونه دي، هغه خبره هم چې کومه ده بالکل صحیح ثابت شوه. خو د دې باوجود چې نواز شریف صاحب چې کومه ده هغې دا ویلي وو او هغې په عمران خان صاحب باندې دا الزام لګولو چې عمران خان صاحب چې کومه ده او زرداري صاحب چې کومه ده دا د یوې سکې دوه روحونه دي. دارنګه زرداری صاحب او بلاول بټو زرداری صاحب هم دا الزام لګول چې عمران خان صاحب او نواز شریف صاحب چې څنګه دي دا دواړه بالکل یو شان دي او دا دواړه چې کومه ده ملاو شي او دیو چې کومه ده د ارسه کوي. خو عمران خان صاحب چې څه ویلي هغه بالکل رښتیا ثابت شو او څه روان دي ثابت کیږي. بلاول بټو صاحب چې کومه ده هغه یو شکوه هم کړوه او شکوه چې کومه ده د عمران خان صاحب نه کړوه او دا شکوه دیو په هغه وخت کې کړوه چې کله دیو په لارې باندې روانو او میډیا سره دیو خبرې کولې. بلاول بټو صاحب ویلي چې موږ کوشش کړو عمران خان صاحب سره د خبرې کولو د ټیبل ټاک کولو، خو عمران خان صاحب چې کومه ده هغه بالکل دې ته تیار نه و او هغې زموږ سره خبرې کولو ته بالکل نه کینی. دا خبره هم ډېره رښتیا ثابت شوه چې پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي چې کومه ده دا دواړه یو دي او دوی دواړه چې کومه په خپل کې عمران خان صاحب به هر ځل دا ویل چې دوی دواړه په خپلو کې ملکر باند کر چې کومه ده دوی په پاکستان باندې حکمرانی کوي، یعنی یو ځل یو حکمرانی کوي بل ځل بل حکمرانی کوي او د دې سره سره چې کومه دا ډیسایډ کوي چې په کوم ځای باندې به څوک حکمرانی کوي او په کوم ځای باندې به څوک حکمرانی کوي. دارنګه چې عمران خان صاحب اوس په جیل کې دی، په دې الیکشن کې د 8 فروری دا کومه ټاکنې چې شوې دا کومه الیکشن چې شوی دی په دې الیکشن کې دارنګه هم دوی چې کومه دغه طریقه کار وکړو. په خیبر پښتونخوا کې دوی کوشش ډېر وکړو خو په خیبر پښتونخوا کې دوی چې کومه ناکام شو ځکه چې هلته پښتانه غونډ راوتي وو او هغې د پاکستان تحریک انصاف سره ورکړي وو. یعنې د پاکستان تحریک انصاف چې کومه حمایت ته چې کوم آزاد امیدوارانو هغه چې کومه ده کامیاب کړي نو هلته دیو بالکل کمپلیټلی ناکام شو. د هغې نه بعد چې کومه ده پنجاب چې کومه ده دا دیو پاکستان مسلم لیگ نون ته ورکړو او سند چې کومه ده دا دیو پاکستان پیپلز پارټۍ ته ورکړو او په بلوچستان کې چې کومه ده دیو به الاینس حکومت چې کومه ده جوړی. هلته به څه حکمراني د یو وي او څه حکمراني به د بل وي. او دارنګې د وفاق دپاره چې کومه ده پاکستان مسلم لیگ نون چې کومه ده هغې پاکستان پیپلز پارټۍ ته یو افر ورکړی او افر یې ورته دا ورکړی چې اولني 3 کاله چې کومه دي په دې وزیر اعظم چې کومه وي دا به د پاکستان مسلم لیگ نون نه وي او اخري 2 کالو وزیر اعظم چې کومه وي دا به د پاکستان پیپلز پارټۍ نه وي. خو د پاکستان پیپلز پارټۍ چې کومه چیرمن دی بلاول بټو صاحب یا زرداري صاحب نو دا دواړه ډېر زیات چالاک او هغې چې کومه ده د ډېرې چالاکۍ سره چې کومه ده د دې عذاب او د دې کنځلو نه ځان چې کومه ده خلاص کو ځکه چې هغوی ته خو دا اندازه هم وه چې پاکستان کې خو وزیر اعظم چې کومه ده دا خو 15 کاله پوره کولی نه شي او حکومت چې کومه ده دا به مشکله چې کومه ده دا 15 کاله پوره کوي. او دویم دا ده چې اولني 3 کالو کې چې دوی کومه غلطیانې کړې د هغې ټوټل کنځلې چې کومه دي هغه به اخري 2 کالو باندې چې کوم کس وزیر اعظمي کوله هغې ته به پرېوتلې نو هغې د دې نه ځان بچ کړو. د ذرایع مطابق چې کومه پاکستان پیپلز پارټي چې کومه د حکومت حصہ نه جوړېږي خو دوی صرف حالات ګوري چې حالات کم طرف ته ځي که چېرته حالات بهتر طرف ته روان شو نو دوی به
بیا په هر حالات باندې چې کومه د حکومت حصہ جوړیږي ځکه چې د حکومت د حصې جوړېدو نه بغیر چې کومه دا دوی لپاره ممکن نه ده او دوی به اوس شهباز شریف صاحب ته ووټ ورکوي غیر مشروط ده یعنی هېڅ قسمه شرط به دوی نږدي او دوی به سپورټ کوي څوک شهباز شریف صاحب به سپورټ کوي د وزیر اعظمۍ دپاره خو د دوی په ذهن کې دا سوالات اوس هم دي او دوی ته دا شورټي پکار ده دوی ته دا ګارنټي پکار ده او دوی ته دا یقین دهاني پکار ده چې دا حکومت چې کومه دا به چلیږي او دا به خپل ټینیور چې کومه خپل وخت چې کومه دا به پوره کوي د دې لپاره دیو پوره کوشش دا چې چرته نه دیو ته دا چې کومه دا ګارنټي ملاو شي چې دا حکومت چې کومه دا به خپل ټینیور پوره کړي خو دیو دا شک هم دی چې دا حکومت به خپل وخت چې کومه دا به نه پوره کوي دا به خپل ټینیور نه پوره کوي دا هغې وجه دا چې عوامي احتجاج چې کومه دی او عوامي رد عمل چې کومه راځي هغې مخامخ به دیو نشي راتللی ځکه چې دا کومه حکومت کې چې دا کومه یا په د الیکشن کې چې کومه دانلې شو دا نه په پاکستان کې څوک تسلیموي او نه په بهر ملکونو کې څوک تسلیموي او د دې انتخابات دا کریډیبلیټي چې کومه دا الریډي چې کومه دا ختمه کړه شو د ځکه چې په دې کې کومه حد پورې دانلې شو د پاکستان په تاریخ کې اول ځل داسې دانلې شو ده عمران خان صاحب چې کومه خبرې کړې هغه بالکل رښتیا چې کومه دی هغه ثابت کیږي عمران خان صاحب باندې په جیل کې دی او په هغه باندې ډېر زیات مقدمات هم دي د هغې پارټي چې کومه د هغه په کرایسس کې هم ده یعنی په مشکل وخت د هغې په پارټۍ باندې راغلی دی خو د هغه مشکل وخت باوجود د هغې سره یو اپرچونټي دا راغلی وه که چېرته په دې مشکل وخت کې دوی د پاکستان پیپلز پارټۍ سره سات ورکړی وی د پاکستان پیپلز پارټۍ سره یو ځای حکومت جوړ کړی وی نو عمران خان صاحب به د جیل نه هم راوتی وی د هغه مزید چې نور څه مسایل یعنی پرابلمز و هغه به هم حل کړی شوی د هغه کیسونه به هم ختم کړی شوی اقتدار به هم دوی ته میلاو شوی خو عمران خان صاحب دا ویلي چې دوی به کله هم د دوی سره خبرې ته نه جوړېږي او هغې دا هم ویلي چې هغې به کله هم کمزور حکومت نه جوړوي نو هغې بالکل چې کومه دی د پاکستان پیپلز پارټۍ سره سات ورنه کو او د هغې دا خبره هم چې کومه دی دا رښتیا ثابت شوه او هغې هېڅ قسمه ډیل کولو ته په دې وخت کې تیار نه دی او په الحال چې کومه دی هغې چې کومه موقف او په کومه وینا چې هغې د مخکې نه کوله په هغې باندې په الحال چې کومه دی ثابت ولاړ دي اوس راځو CNN چې کومه دی یو ریپورټ جاري کړی دی او دا ریپورټ چې کومه دا ډېر زیات اهم دی د دې څه لفظونه څه جملې داسې دي چې هغه ډېرې زیاتې اهم دي او حیران کن هم دي دا زه ستاسو ته مخکې تږدم CNN چې کومه دا ریپورټ د پاکستان په باره کې د هغې دا وینا ده چې د پاکستان کې چې کومه دی یو الاینس حکومت جوړېږي روان دی او دا حکومت چې کومه دی دا د چا خلاف روان دی انټرسټینګ خبره په ځکه دا وه چې دا حکومت چې کومه ده دا د عمران خان صاحب خلاف به جوړېږي او دغه کومه پارټۍ چې دا حکومت جوړی د عمران خان صاحب خلاف دوی ته دوی څه ویلی ني ډاینسټک پولیټیکل پارټیز یې ورته ویل دي یعنی مروسي سیاست کولو والا پارټیانې هغه پارټیانې چې په پاکستان دپاره همیشه په پاکستان باندې حکمراني کوي او دا مروسي پارټیانې دي هغه ویل چې دا به اتحادي حکومت جوړېږي په پاکستان کې او 2 هفتې وشوې تر اوسه پورې دا حکومت نه دی جوړ شوی او وایي چې عمران خان صاحب او دا حکومت چې جوړېږي د دې صرف او صرف یو خواهش دی د دې یو دا کوشش دی چې دا په څه نه څه طریقه باندې عمران خان صاحب چې کومه دا د پاور نه بهر کړي یعنی د سیاست نه دی بهر کړي د طاقت نه دی بهر کړي دا د کوشش دی او عمران خان صاحب چې کومه په ډېر زبردستۍ سره چې کومه ډېر اعلی طریقې سره چې کومه هغه په جیل کې دننه د هغې هر څه باوجود چې کومه هغوی سیټونه اخیستي دي او په ملک کې چې کومه دی هغه دا الیکشن چې کومه شوی دی دا په 8 فروری چې کومه ټاکنې شوې دي وایي دا کنټروورشل دي د دې په نتیجه کې چې کومه الیکشن شوی دا کنټروورشل دی بیا مزید هغې وایي چې عمران خان صاحب وینا دا ده چې دا دواړه پارټۍ چې کومه دا به ملک دوباره څه کړي دوباره وخوري ملک چې کومه دا به دوی لوټ کړي دا وایي چې دا د عمران خان صاحب وینا ده او د عمران خان صاحب دا یقین دی چې دا دواړه پارټۍ چې راشي دا به بیا ملک ته نقصان رسوي مخکې زه تاسو دا هم وایم چې عمران خان صاحب چې کومه دی هغه د هېڅ قسمه ډیل دپاره تیار نه دی هغه ته د پبلک د طرف نه ډېر اهم اوټ چې کومه دی هغه میلاو شوی دی او کوم کسان چې حساب کتاب کوي او دا اوټ چې کومه دی دا مینج کوي هغې په حساب کتاب کې ډېر زیات کمزوري دي ځکه چې یو طرف ته هغه اوټ زیاتوي نو بل طرف ته کمیږي چې بل طرف ته زیاتوي نو بل طرف ته کمیږي که چېرته د قومي اسمبلۍ اوټ کې چې تبدیلي راولي زیاتوي یعنی پاکستان مسلم لیگ نون پرې ګټي یا په پاکستان پیپلز پارټۍ باندې ګټي نو هلته د صوبایي اسمبلۍ چې کومه اوټونه دي هغه زیاتېږي یا کمیږي نو دا رنګ دوی منیج کولو کې تر اوسه پورې کامیاب شو نه دي فارم 47 چې کومه دی یعنی فارم 47 چې کومه دی هغه دوی کوشش کوي چې د فارم 45 هغه برابر کړي خو هغې منیج کول چې کومه دی هغه هم د دوی لپاره ډېر زیات مشکله دي او هغه په دې کې هم تقریبا ناکامه شوي دي ځکه چې په یو پولینګ سټیشن کې دوی کومه اوټ چې کومه کاست شوی هغه چې وګوري نو هغه د هغه اکچوال نمبر نه چې څومره اوټ په هغه ځای کې کاست کول پکار د هغې نه په بره شي نو دا عجیب او غریب غلطیان چې کومه دي دا د دوی نه روانې دي
او څه خلکو وینا دا ده چې په فارم 45 کې چې کومه د اوس تبدیلي کوي نو د دې په حواله سره کامران بنګش صاحب چې کومه هغه یو سټیټمنټ ورکړی د کامران بنګش صاحب تاسو پیژنئ چې دوی تعلق د خیبر پختونخوا سره او بیا د پاکستان تحریک انصاف سره او د خیبر پختونخوا کې چې کومه د خیبر پختونخوا په حکومت کې دی وزیر تعلیم نو هغه دا ویل دي او دا هغه وینا دا ده چې ځینې خلک چې کوم دی فارم 45 چې کوم د دې د تبدیل کولو کوشش کوي او هغه ویل چې په الیکشن په دفتر کې زه ناست وم اول ته بورۍ چې کوم دی دا بندې پرتې وي او فارم 45 چې کوم دی وایي دا د خواته غورځولی کړه شوي وو نو ما د ډي آر او نه تپوس وکړو چې دا څه دی نو هغه ویل چې دا ضایع کړه شوي فارمونه دي اوس مزید راځو د مریم نواز صاحب طرف ته چې هغې ډېر انټرسټینګ خبره کړله او ډېره زیاته اهمه هم ده او حیران کنه هم ده او عجیبه غونته کې هم ده مریم نواز صاحب یو سټیټمنټ ورکړی دی او هغې باندې زه خبره کوم او په دې به تفصیلا خبره ځکه کوم چې دا ډېره زیاته حیران کن ده هغې ویلی دی چې کرپشن زما دپاره څه دی ریډ لاین دی مریم نواز صاحب ته دا پته نشته چې کرپشن چې کومه ده دا د دیو دپاره څنګه ریډ لاین دی او چې تر څو پورې دیو د پنجاب وزیر اعلی وي تر هغې پورې به دیو ته دا مونږ مزید همیشه دیو ته دا یادو چې تاسو دا ویلیو چې کرپشن چې کومه ده دا ستاسو دپاره ریډ لاین دی مریم نواز صاحب چې کومه ده دا به د پنجاب په تاریخ کې اولنی وزیر اعلی وي او دې ته مونږ خوش آمدید هم وایو خو د خوش آمدید سره سره چې کومه ده دیو ته دا خبر هم په ذهن کې کېنول پکار دی چې دا چې په کومه وټونو باندې را روانه ده دا دوی په اصلي وټونو نه دي را روان یعنې دوی په جعلي وټونو را روان دي دا منډیټ چې کومه دا یو بلې پارټۍ ته ملاو شوی خو په هغې باندې دوی څه دی زبردستۍ سره دا چې کومه دوی اخیستی دی مریم نواز صاحب ته دا علم کول پکار و د ټول نه اول دوی ته دا علم پکار و چې د دوی والد صاحب چې کومه دی هغې چې کومه اپارټمنټس جوړ کړل دي په لندن کې دا آیا دوی د کرپشن نه جوړ کړل دي که دا دوی داسې جوړ کړل دوی ته دا علم هم پکار و چې په د پاناما جواب دوی ته څنګه ملاو شو دا ضرور دې ته دا علم هم پکار و چې د دې تره چې کومه دی او د هغې د خاندان اکاونټ کې چې په کروڑونو او اربونو روپۍ دا د کم ځای نه راغل وي کم از کم دوی ته دا هم ورته پته پکار و چې دا چپړاسیان او د دوی دا کومه ډرایوران چې کومه دي د دوی په اکاونټس کې د اربونو او د کروڑاو روپۍ د کم ځای نه راځي نو د هغې نه بعد که دوی چېرته بیا د کرپشن د ریډ لاین خبره کوي نو د هغې نه بعد دوی خبره کولی شي مریم نواز صاحب ته خو دا علم هم پکار و چې د هغې خو په پاکستان په لندن کې څه چې په پاکستان کې د هغې هم څه پراپرټي نشتي نو د دې دا ژوند څرنګې تېرېږي د کرپشن نه بغیر دا دومره خرچې د کم ځای نه پوره کېږي او دوی ته دا هم پته پکار چې حدیبیه کې څه شوي توفیق کې څه شوي العزیزیه کې څه شوي او د دوی په خاندان باندې چې کومه د کرپشن الزامات دي کومه الیګیشن دي هغه په پوره دنیا کې کله هم تر ننه پورې دوی د هغې نه انکار نه دی کړی او نه چېرته دا ثابت شوی دي چې په دوی باندې دا الیګیشن دي په دې کې دوی معصوم ثابت کړی شوي او دا کله هم چا نه دی ویل په دې باندې دا الیګیشن چې کومه ده دا بې بنیاد لګولی شوی دی خو دوی که چېرته د دغه کرپشن نه د دغه کیس نه دوی بار وتي دا دوی صرف په ټیکنیکل طریقې سره وتي دي او په ټیکنیکل طریقې سره لکه څرنګه چې زرداري صاحب خپل کیسونه ټیکنیکلی ختم کړل دي نو ټیکنیکلی چې کومه ده دا ریزالو شوي دي د دوی دا کیسونه او دوی چېرته هم بې ګناه نه دي ثابت کړی شوي او د دوی په خاندان باندې چې دا کومه الیګیشن وي د کرپشن دا صرف په پاکستان کې نه بلکې په پوره دنیا کې د اخبارونو سرخیانې دا جوړ کړی شوي دي اوس راځو د قاضي فاضل عیسی صاحب په حوالې سره چې کومه خبر ده دا لکه په ځنګل کې چې څرنګې اور په تیزۍ سره خورېږي دارنګې دا خبر تیرې په پوره دنیا کې چې کومه ده دا خورېږي او بالخصوصا په پاکستان کې دا یو متنازعه فیصله ده او د دې وجه نه چې کومه ده دا په داسې په تیزۍ سره روان دی دا فیصله چې کومه وه اصل کې دا په شپږمه فروری باندې راغل وه خو کوم خلک چې عدالت نه ریپورټینګ کوي کومه ریپورټران چې د عدالت نه ریپورټینګ کوي هغې ته د دې اندازه وه خو هغې ته دا پته هم وه چې د دې به سره د عمل وي خو هغې د مکمل فیصلې د راتلو پورې چې کومه دی هغې انتظار وکړو چې کله مکمل فیصله راغله نو هغې چې کومه دی یو هوا چې کومه ده هغه داسې خوره شوه چې د هغې کنټرول کول چې کومه دی هغه ډېر زیات ناممکن و ځکه چې دا یو مذهبي معامله ده نو مذهبي معاملات چې کومه دي په دې سره د عوامو چې کومه سنټیمنټ وي نو دا دې سره ډېر زیات اټیچ وي نو د دې وجه نه چې کومه دا ډېر په تیزۍ سره چې کومه ده په ملک کې خورېږي لګیا ده په دې باندې څه علما کرام چې کومه دي څه مذهبي سکالران چې کومه دي هغوی خپل سټیټمنټ ورکړلی دا زه ستاسو مخې ته ږدم او د عام خلکو په دې باندې هم ډېر زیات رد عمل راغلی د ټول نه اول راځو ډاکټر فرید احمد فراچه صاحب چې کومه دی د دوی تعلق د جماعت اسلامي سره دی هغوی وینا ده هغوی دا ویلي چې دا کومه
کومه فیصله چې په 8 فروری باندې راغله وایي 3 رکني بینچ چې کومه دا انتهایی متنازعه فیصله ورکړله او وایي دا فیصله چې کومه د آیین او د قانون سره متصادم ده. وایي اصل کې دا معامله چې کومه ده دا تحریف شد د قرآن شریف په حوالې سره وه. وایي چې یو اقلیت قادیاني چې کومه ده هغې د دې شایع کولو کوشش کاوه. وایي بیا په هغې باندې چې کومه ده یو GIT جوړه شوه او پنجاب قرآن بورډ چې کومه ده هغې په لیټر باندې چې کومه ده په دې باندې یو FIR چې کومه ده دا درج کړی شو او قرآن بورډ چې کومه ده هغې چې کومه ده د تحقیق کولو دپاره هغې لیکلي وو او وایي دا خبره چې کومه ده واضح کړه شوې وه چې د پاکستان د قانون مخالفت چې کومه په دې کې کړی شوی او بیا هم هغې دا وویلې چې ملزم چې کومه د ضمانت درخواست ورکړی و او چې کله کیس د پاکستان چیف جسټس ته راغلی یعنې هغې ته مخامخ شو دا کیس نو هغوی چې کومه دی چې څومره وکیلانو د هغوی د اجازت نه ورکړه چې هغې په دې باندې خپله خبره کړې او نه یې د هغې دلایل اورېدلي وو. وایي داسې ښکاره کېږي چې د مخکې نه دا فیصله کړې وه چې داسې قسمه فیصله به دوی ورکوي. د فیصلې هغه وایي چې څه پهلو چې داسې دي هغه ډېر زیاتې قابل اعتراض دي. وایي د آیین پاکستان آرټیکل 6 چې کومه ده د دې حواله ورکړله خو هغې ویلي دي چې دا چې کومه ده د آرټیکل چې کومه ده د 6 آرټیکل چې کومه ده وایي د دې کې دې حواله داسې ورکړله چې دې کې هر یو چاته مذهبي ازادي حاصله ده خو هغې دا ویلي پراچا صاحب چې دوی ته دا پته نشته چې دا آرټیکل چې کومه ده د آغاز د دې خبرې نه کېږي چې ازادي خو تاته حاصله ده خو د قانون په دایره کې دننه تاته حاصله ده یعنې بې لګام ازادي تاته نه ده حاصله چې ته څه کول غواړې هغه دې ته وکړې. هغې بیا مزید دا ویلی دي چې یو متنازعه کتاب چې کومه تفسیر صغیر چې کومه دی هغه په پاکستان کې بین کړی شوی دی یعنې په هغې باندې پابندي لګولی شوې ده او د هغې د خورولو دپاره چې کومه ده یو لاره دوی ته کلاو کړه او بیا مزید هغې ویل چې متفقه طور باندې چې کومه دا ختم نبوت چې کومه ده برعکس دی ده او چیف جسټس اف پاکستان چې کومه د آیین په تشریح او حفاظت کولو کې وایي چې دې ناکام کړه شوي دي نو دوی د استعفا واخلي او هغې ویل چې موږ ډېر زیاته خفه یو او 100 ساله یعنې 100 کاله چې کومه زموږ محنت او کوشش و جدوجهد و زموږ وای هغې ته نقصان رسېدلی دی. راځو مولانا فضلالرحمن صاحب چې کوم سټیټمنټ ورکړی دی دا هم ستاسو مخې ته ږدو. مولانا فضلالرحمن صاحب وایي چې چیف جسټس فایز عیسی صاحب چې کومه د قادیانیانو چې کومه د خپل مذهب د تبلیغ کولو اجازت چې کومه فیصله چې کومه ورکړله دوی دا شریعت آیین او د قانون خلاف ده او هغه وایي چې علی الاعلان چې کومه دا موږ مسترد کوو او وایي داسې ښکاره کوي چې دا فیصله چې کومه د مغرب په خواهشاتو باندې کړی شوې ده او وایي دا فیصله چې کومه کړی شوې ده د قرآن کریم د حوالې سره غلط او بدنیاتۍ باندې مبني ده. مزید هغه وایي چې دا د قرآن مجید د شان نزول او د پس منظر سره د دې هېڅ قسمه سره مطابقت نشته. وایي ائمه او خطبه چې کوم دی په خپلو خطبو کې د دې فیصلې په خلاف باندې اواز چوت کړي او وایي جماعت علما اسلام چې کومه دی قانوني ټیم سره مشاورت نه بعد چې کومه دی د دې فیصلې په خلاف چې کومه دی نظرثاني اپیل به دایر کوي او د دې خلاف به څه جوړېږي فریق به جوړېږي. راځو مولانا عبدالغفور حیدري صاحب طرف ته. مولانا عبدالغفور حیدري صاحب چې کومه هم د مولانا عبدالرحمن صاحب د پارټۍ سره تعلق دی هغې ویل چیف جسټس قاضي فایز عیسی صاحب دا فیصله چې د آیین او شریعت او د قانون خلاف ده او وایي د دې چې کومه موږ ډېر شدید مذمت کوو او وایي قرآن مجید حرمت او نبی کریم صلی الله علیه وسلم عزت او ناموس صلی الله علیه وسلم او ختم نبوت تحفظ چې کومه دا به موږ کوو او وایي چیف جسټس پاکستان عوام او د مسلمانانو د دل ازاري کړله وایي لهذا د موږ دا مطالبه کوو چې فوري طور باندې دوی د خپلې عهدې نه مستعفي شي. نو په دې فیصله کې چې کومه ده په دې کې احتیاط کول پکار دی. هغه کسانو ته په دې باندې خبره کول پکار دی چې د چا سره علم وي ځکه چې دا یو مذهبي معامله ده او مذهبي معاملې سره چې کومه وي د خلکو سنټیمنټ د خلکو چې کوم احساسات دي دا ورسره ډېر زیات نږدې وي. که چېرته غلطه لارې باندې وشي د دې به ډېر زیات نقصان وي ځکه چې زموږ ملک کې چې کومه مذهب چې کومه دا موږ یو ډال استعمالو د خپل مقاصد دپاره هم چې کومه موږ مذهب استعمالو. نو که چېرته خدا نه خواسته د دې غلط تشریح وشي یا د عوامو په منځ کې چې کومه ده یا د عوامو په ذهنونو کې چې کومه ده که چېرته څه ابهام پاتې کړی شي یا خلک چې کومه ده دا مس ګایډ کړی شي نو د هغې به ډېر زیات نقصان وي ملک ته به هم وي او ډېرو خلکو ته به هم وي او کیدای شي چې مذهب ته هم نقصان ورسي. نو هغه کسان دي په دې باندې خبره کوي چې د چا سره علم وي او اسلامي علم ورسره وي چې د چا سره علم نه وي نو هغه دې خلک مس ګایډ کوي نه. د بل ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.